درنو لیدونکو السلام علیکم. محبوب شاه محبوب لیکي کمال خان او د ولسمشر غني د وژلو پلان. د کمال خان د پرانیستي مراسمو ته یوازې یوه ورځ پاتې وه. موږ د نیمروز په مرکز زرنج کې وو. په امنیتي جلسه کې وویل شول چې ایران 10,000 دهقانان له پولې هاخوا برابر کړي دي او د پرانیستي په ورځ به د افغانستان خاورې ته یې راواړوي. ټول به په بند باندې یرغل وکړي. دویم پلان دا دی چې د غونډې له پیل سره سم د کمال خان پر بند باندې توغندي راځي. دا زموږ لپاره هیښوونکي خبر و. د نیمروز امنیتي مسؤلینو ویل چې باید مخکې له مخکې آماده واوسو. که وضعیت په همدې ډول وي نو د ولسمشر راتګ ستونزمن دی. د ولسمشر د ځانګړي ګارد مرستیال ویل چې زموږ امنیتیان یوازې د بند شاوخوا سیمو امنیت نیولی شي. نور کار د اردو پولیسو او سرحدي ځواکونو دی. په همدې ورځ مو تصمیم ونیو چې یو شمېر ځواکونه به سرحدي پولو ته لیږل کیږي او ټولې غونډې به د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي. له کندهار، هلمند او هرات نه حمایوي امنیتي ځواکونه را انتقال شول او ټول ځای پر ځای شول. د احتمالي خطراتو په اړه مو له مشرانو سره معلومات شریک کړل او سهار وختي له زرنجه کمال خان ته ورسېدو. لا په ولسمشر نه ور رسېدلی چې د ملي امنیت رئیس ویل ایران 4 موټر بم را لیږلي او زموږ د معلوماتو له مخې یوې تر کمال خان بند پورې را رسېدلی دی چې د پرانیستي په پیل کې به انفجار وکړي. ایران پلوي طالبانو هم د جګړې آمادګي نیولې وه. یو شمېر مشکوک کسان هم داخل شوي وو خو موږ یې په لټه کې یو. 3 مشکوک کسان مو نیولي دي. د ملي امنیت دا راپورونه اوس زما لپاره عادي وو ځکه په کابل کې به یوه ورځ پس راته مکتوب را لیږلو چې نن دې فلاني ځای کې وژني مګر بیا به زه ژوندی وم. په لومړیو کې خو مې خوب بیخي ورک شوی و مګر وروسته بیا عادت شوم. موږ ټول د ولسمشر پر راتګ ناخوښ وو ځکه د مرګ 80% خطر یې و او PPS بار ویل چې وضعیت ښه نه دی. مګر ولسمشر زموږ د ټولو اندېښنو په ځواب کې یوازې دا ویل چې می سره هم زی کمال خان په خپلو لاسونو پرانیزم. ولسمشر غني را ورسېده. غونډه پیل شوه. زه له دریځ سره ولسمشر ته مخامخ ناستم. د هغه سترګې له اوښکو ډکې وې. د ډار نه بلکې د خوښۍ اوښکې وې. ما د غونډې اجنډا مې تنظیموله. هره شیبه مې سټ خارښ کاوه چې اوس به توغندي راځي، موټر بم به انفجار کوي او اوس. مګر د شهید سردار داود خان وروستۍ هیله کمال خان د لسګونو لوی خطراتو ان د ولسمشر د وژلو په تهدید سره پرانیستل شو. د غونډې تر پایه 23 مشکوک افراد نیول شوي وو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.